د سیاسي چارو پوهان وایي د پښتون قومي جرګې غوښتنې د څه باندې 3 میاشتو تېرېدو وروسته هم ځکه نه دي عملي شوي چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د وفاق سره په سیاسي اختلافاتو کې ښکیل دی او مقصد یې خپلې سیاسي ګټې او اهداف ترلاسه کول دي. پی ټی آی حکومت لکه څنګه زه وایم څه خبرې هغوی کوي خو د هغوی اولین مقصد دا په اسلام آباد کې د عمران خان رهایي. صوبایي حکومت کم په هغه جرګو کې وعدې کړي وې موږ به دا نه صرف د جرګو ډیمانډ کوشش کوو بلکې مقدمې به هم نه جوړو او د پی ټي ایم کوم غړي دي هغوی سره به هم کومک موږ وکتو چې هغه ملک نصیر نه ونسا د وزیر پرې یا داسې نور د پی ټي ایم غړي هغوی باندې هغه پابندیان هم روانې دي هغوی جیلونو ته هم وسپارل شي. تیر کال په 11 اکتوبر د پښتون تحفظ مومنټ لخوا خیبر سیمه کې رابلل شوې 3 ورځنۍ پښتون قومي جرګې په خپلو غوښتنو کې پوځ او وسلوالو ډلو ته ویلي چې باید په 2 میاشتو کې دننه له صوبې وځي. جرګې دا پریکړه هم کړې وه چې د پښتونخوا د قبایلي ضلعو وګړو ته د بجلي ویړیا او د نورو ضلعو اوسیدونکو ته د 1 یونټ په 15 روپۍ ورکول کیږي. د سیاسي چارو پوهان وایي د یادې جرګې ځینې غوښتنې د وفاق سره تړاو لري باید صوبایي حکومت د خبرو دپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. رویه چې د صوبایي حکومت باندې زیاته ذمواري په دې راځي چې دا مسلې په دې صوبه کې دي او د دې خلکو اعتماد په دې پی ټی آی حکومت باندې کړی دی نو په دې وجه باندې دا حکومت به د ډیر سوچ سمج او د غور او د فکر نه پس به اقدام پورته کوي او هغه هم دا دی چې د دې خلکو چا چې په اعتماد کړی دی ووټ ورکړی دی چې د هغې مسایل ترسره شي او هغه مسایل حل کړي او د هغې دپاره دوی داسې لاره خپله کړي چې سیاست یو طرف ته او د حکومت معاملات بل طرف ته. جرګې دا فیصله هم کړې وه چې په ډیورن کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت لارې دي د 1893 نه تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه وه هغه به بیا بحال کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترجمان وایي د یادې جرګې په مهال چې صوبایي حکومت کمې ژمنې کړې وي په هغې کار روان دی او په دې لړ کې به وفاق سره هم خبرې کولی شي. زمونږه چې کومه دایره کار کې کم ایشوز دي هغې باندې به مونږ یقینا کارم کوو او مونږ په کار شروع کړی دی او تاسو ته پته ده چې ډېر مسایل داسې دي چې کم د خیبر پښتونخوا د حکومت د جوریسډکشن نه بار دي نو هغه مسلې به وفاق ټیکل کوي او چې کوم زمونږ کار دی نه به مونږ کوو. د جنوري په 18 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی فل هاوس کمیټې غونډه شوې چې پکې د پښتون قومي جرګې لخوا د وړاندې شوو غوښتنو او ستونزو د هواري لپاره د یوې ضلعي کمیټې د جوړولو پریکړه وشوه. په دې اړه جاري شوې اعلامیه کې ویلې شوي و چې دا کمیټې به په یوه هفته کې د پښتون قومي جرګې لخوا وړاندې کړی شوو 29 نکاتو او غوښتنو باندې د پرمختګ لپاره متفقه تجویزونه وړاندې کوي کوم چې به فل هاوس کمیټې ته پیش کولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.